په دې ویډیو کانفرنس کې په توحید مرکز کې د جمهور رئیس دویم مرستیال استاد سرور دانش او یو شمېر نورو ملکي او نظامی مقاماتو د شون سربیره د ننګرهار والي حیات الله حیات، ملي امنیت رئیس تورن جنرال نظر علي واحدي، امنیه قمندان پاسوال غلام ثناء ستانکزي او د ولسوالۍ او ملکي او امنیتي مسؤلینو د ننګرهار په امنیه قمندانۍ او 202 شمشازون کې حضور درلود. جمهور رئیس ویل د ټاکنو لپاره ټول تخنیکی شرایط برابر شوي دي او د ټاکنو د ترسره کولو لپاره له ټولو مسؤلینو څخه د خو ترتیباتو د برابرولو په خاطر مننه وکړه. ویل ملکي او نظامی ادارې د په ټولو برخو کې د ټاکنو کمیسیون سره همکاري وکړي. جمهور رئیس له دوی وغوښتل د دښمنانو د هغو خطرونو او توطیو په تشخیص کې دي دقت وکړي چې غواړي ټاکنې خپل هدف وګرځوي او د ټاکنیزو کمپاینونو او د نمایندانو د مثبتو سیالیو لپاره د ټول امکانات او امن فضا برابر کړي. جمهور رئیس غني ټولو مسؤلینو ته ویل د ټاکنو پروسې بریالیتوب زموږ لومړیتوب دی. هغه په ټینګار سره ویل هیڅ ملکي او نظامی شخص په ټاکنو کې د مداخلې حق نه لري او د تثبیت په صورت کې به قانوني چلند ورسره وشي. د هیواد جمهور رئیس د غزنی د ټاکنو په اړه ویل د یاد ولایت د ټاکنو په اړه خبرې دوام لري او د غزنی خلک به خپل قانوني حق څخه محروم نشي. د غراز جمهور رئیس ملکي مسؤلینو ته د قوتونو ځای پر ځای کول د قلوردوګانو پولیسو او ملي امنیت صلاحیت دی او ملکي برخې دی کې مداخله نه کوي. د غراز جمهور رئیس ملکي مسؤلینو ته ویل د قوتونو ځای پر ځای کول د قلوردوګانو پولیسو او ملي امنیت صلاحیت دی او ملکي برخې دی په دې کې مداخله نه کوي. د افغانستان د اسلامي جمهوریت جمهور رئیس له سیمهیزو مسؤلینو څخه وغوښتل چې د ملي اردو پولیسو او سیمهیزو اردو د جلب او جذب په برخه کې له امنیتي او دفاعي ارګانونو سره همکاري وکړي. د دې کنفرانس وروسته د ننګرهار والي حیات الله حیات په مشرۍ د ولسوالیو د ملکي او نظامی مسؤلینو ترمنځ په لا زیاتې همغږۍ رامنځته کولو او یو شمېر نورو موضوعاتو په اړه هم خبرې اترې او لازمې سپارښتنې وشوې.